أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها يدقى الله فاك برمي قد نرى بتحقيق سر منغينو تقلبك تقلب بار بار پورته کتلستا بار بار ګرځولستا وجهك خپل مخ لره په سما اسمان طرف ته دي کې هغه بیان ده موږ دا ویلو کنه چې د تحویل د قبله ورېږي صدقه یو خبره بدی کې دا هم و د نبی له سلام خواهش هم دا نبی له سلام به بار بار اسمان طرف ته کتل چې کله به وਹੀ راځي او ماته به حکم کیږي چې بیت المقدس ته چې بیت الله شریف ته چې منځ وکړه او دغه طرف ته د قبله شو او دا غي وجه دا و چې د ابراهيم عليه السلام چې د قبله او بیت الله شریف او نبی له سلام دا خواهش چې د خپل نیکه د قبله ته چې منځ وکړي نو بار بار چې الله پاک فرمایي چې موږ ته لیدي چې تا بار بار اسمان ته کتل چې د قبله د حکم به کله بدلیږي کله به د قبله د حکم راځي او ویلو چې د دې صحیح حکمتونو چې د قبله له تحویل لا بار بار ودی راتلو نو پای کې یو دا مو چې نبی له سلام خو یو دغه وجه چې د ابراهيم عليه السلام په ملت موافق شي زمانه قبله یو دا وجه د نبی له سلام په دې کې دا خواهش زکه چې دا قبله بدل شي چې اصل کې د مشرکین عرب چې وکنه اگر چې په ملت ابراهیمی عمل نکوه لیکن دا دعوه باغوم کوله موږ یې په ملت ابراهیمی یعنی دا باغوم چې موږ دین چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام دین دی نو د دې لپاره د نبی علیه السلام خواهش دا چې دا قبله دغه طرف ته راوګرځي نو چې دا بیت الله شریف قبله شي د ابراهیم علیه السلام نو دا مشرکین چې دي دغه کفار چې کوم دي کېدای شي چې د دې د اسلام سبب وګرځي دغه چې دي خو هم دا دعوه کوي چې د ملت ابراهیمی باندې یو نو دا قبله خو د ابراهیم علیه السلام قبله نو کېدای شي دي مسلمانان شي خو بیا بیت المقدس پای کې صدقه چې د بیت المقدس ته ولس میاشتې نبی علیه السلام مونځ کوو پای کې هم دغه حکمت چې کله نبی علیه السلام هجرت وکړ نو هلته مدینې ته نو هلته واسطه راله د یهودیانو سره او د یهودیانو قبله چې وه هغه څه وه بیت المقدس وه نو الله پاک دغه په دغه وخت کې د الله پاک د نبی علیه السلام ته د بیت المقدس حکم کړی چې ته بیت المقدس ته مونځ کوه هغې کې هم دغه حکمت و چې کېدای شي دا یهودیان چې دی دغه بیت المقدس ته مونځ کوي چې نبی علیه السلام دغه ته مونځ کوي نو کېدای شي د دې د اسلام سبب وګرځي چې دوی چې او بالکل دا خوراک زموږ په مذهب باندې دی دغه قبله د زمزم چې کومه قبله ده د نبی علیه السلام قبله هم ده نو د نبی علیه السلام خواهش خو اصل دغه خو بیا سیب چې د وقتي دغه لپاره چې د هغو اسلام طرف ته چې میلان راشي او دغه راشي بیت المقدس ته 14 میاشتې مونځ وکړو بیا الله پاک حکم راولېږو نو په دې کې یو دا ټول دا وجه هم وه چې نبی علیه السلام خواهش ده او نبی علیه السلام به دعا دا کوله چې الله پاک یعنې اسمان ته بار بار کتل چې کله به وحي راځي او فرشته به راځي او ماته به وحي کوي چې د بیت الله شریف ته چې مخ وګرځوه نو فلنولینک قبلة ترضاها نو پس مونږ به وګرځو تعالی را قبلة داسې قبلې طرف ته ترضاها چې ته په هغې راځي یعنې بیت الله شریف ته به ستا مخ مونږ وګرځو او د دې دا مقصد نه و چې الله پاک په بیت المقدس نبی علیه السلام په بیت المقدس نه راځي نبی علیه السلام په بیت المقدس هم راځي و لیکن دلته الله پاک د دې نه مخکې اختیار د نبی علیه السلام ته دعا ورکړه چې ته دعا وکولی شي چې ستا کوم طرف خوښي نو نبی علیه السلام بس دغه ملت ابراهیمي دا خواهش و چې زه د ابراهیم علیه السلام قبلې ته چې مونځ وکړم نو الله پاک فرمایي چې مونږ وګرځو مخ ستا هغه قبلې ته چې ته پرې راځي او چې هغه بیت الله شریف دی بل دا دا پته ولګي چې نبی علیه السلام به دعاګانې د قبلې لپاره کولې او د الله پاک د مقربو خلکو د نږدې خلکو دعا قبلېږي د الله پاک د نبی علیه السلام ډېر زیات نازبین و د الله پاک ولا دغه خواهش هم پوره کړي چې ستا د بیت الله شریف وخت دی موږ به دغه ستا قبله وګرځو نو فولي وجهک وګرځو مخ خپل شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته ګوره دغه الله پاک اول ولا الله پاک وته چې ستا دعا قبول ده یعنی ستا چې کومه رضامندي او ته چې بس خوشاليږي فلنولینک قبلة ترضاها چې ته بس خوشاليږي بس هغه موږ ستا قبله به وګرځو او ډایرکټ بیا الله پاک حکم هم راولېږي فولي وجهک شطر المسجد الحرام چې خپل مخ چې هغه مسجد حرام طرف ته وګرځو په دې کې ډبل خوشالي انسان ته وی چې ستا کار به وشي او ډایرکټ ولا وکړي نو هغه ډیر زیات خوشالي نو په دې کې نبی علیه السلام ته الله پاک د خوشالي دوه پیری کړه چې اول ته چې موږ به وګرځو او ډایرکټ بیا حکم هم راولېږي چې فولي وجهک شطر المسجد الحرام چې خپل مخ وګرځو مسجد حرام طرف ته او حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره او کوم ځای کې چې تاسو خپل مخونه ګرځوي شطره مسجد حرام طرف ته نور یو په دې کې دا پته ولګی نه اول چې د نبی علیه السلام ته حکم وشو او په دې دویم کې چې بیا د جبې صیغې راوړي یعنې یوازې د نبی علیه السلام دپاره بیت الله شریف ته مخ ګرځول نه دي بلکې د ټول امت دپاره چې د بیت الله شریف ته مخ ګرځول دي بل دا
الله پاک فرمایل دسی ونه چې د کعبه ته چې مخ وګرځاو ځکه چې عین کعبه ته خو چې څوک په هغه ځای کې نږدې بیت الله کعبه شریفې ته نږدې نو خو بس کعبه ته مخ وګرځي لیکن چې کوم لري لري ملکونه لکه مونږ یو دسی دا ټول مسلمانان چې په دنیا کې خواره دي نو هغه ته خو عین کعبه ته مخ کول ډېر مشکله وو نو الله پاک د اسانۍ لپاره سي وجه شطر المسجد الحرام یو شطر فرمایو چې خپل مخ وګرځا مسجد حرام طرف ته بس د دې ځنه چې د سم سب د بیت الله شریف کې د استعمال شي ک عین کعبه ته مخ رانه شي خیر ده لیکن چې دې طرف چې دلته چې موږ مونږ کوو نو ک سب د هغه طرف چې د هغه سمت چې د هغه دغه لکه مطلب هغه ډیګری کې نو اگر چې بیت الله شریف ته بعینه مخامخ نه نو د مونږ کېږي او د قبله صحیح ده بل مسجد حرام وي کعبه ونه وي نو مسجد حرام وي نو هغه حدود چې هغه سیوا دي او حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره دا امت ته چې په دې کې تعلیم شو چې په کوم ځای کې تاسو یې بس په هر ځای کې چې بس خپل مخ چې بیت الله شریف ته ګرځوي تاسو قبله ده وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وبشک هغه کسان چې هغه کتاب ورکړی شوی دی یعنی اهل کتاب څوک دي چې هغه نصارا دي یعنی عیسایان دي او يهوديان دي لا يعلمون دي چې انه الحق من ربهم چې دا حق ته د رب طرف ده یعنی دا دې تام پته و چې د نبی له سلام چې په اخر زمانه کې پیغمبر راځي او دا قبله چې د بیت الله شریف په دې باندې خپو وما الله بغافل عما يعملون او الله پاک نه خبر نه څه دي کوي یعنی دې په دې خبره خفو دي لیکن بیا د ضد د وجه او د حسد د وجه چې دا قبله چې د انکار کوي او دا دغه کوي چې اعتراض کوي چې دا قبله ولې وګرځي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن اتيت الذين الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای کتر اتلو کړي دی اهل کتاب ته چرته کتاب ورکړي شي نه دی يهوديان او نصارا ته بكل آية ټول نشانیان یعنی ته ټول نه خلاله هر قسم نه چې تاسو سره ته لګې دی عبرت تفاره سمره معجزه او سمره چې دی هغه تراوړه نو ما تبعوا قبلتك نستاره قبله تابعداري نه کوي یعنی دا خواهش پر خوده پکار دی یو پدې کې دا پته ولګی دا چې د دې يهوديانو چې دی د اصل مسله ده چې د حسد د وجدي ستاره قبله تابعداري نه کوي نو کته ته هر قسم نه خلاله چې د الله طرفه دا پدې معجزه سمره هم سره وړي لیکن دې ستاره قبله تابعداري نه کوي وما انت بتابعين قبلتهم او تام تابعداري کول کړي نبی علیہ السلام تعالی پاک فرمای چې تام د دې قبله تابعداري کول کړي ځکه چې دې قبله اوس منسوخ شو او د دې قبله سره او کومه قبله چې منسوخ شو نو ته دغه تابعداري کول نه شي نو وما بعضهم بل بګدا پته ولګي چې دا همیشه لپاره د قبله وما انت بتابعين قبلتهم دا پته ولګي چې تر دې قبله تابعداري کول کړي یعنی چې بس بیا لپاره دا حکم نه بدلیږي کدی په دې خواهش کی چې یاره واپس پچې د بیت المقدس طرف ته چې حکم راشي او نبی رسول الله ته حکم وشي بیت المقدس طرف ته مخکا نو د يهوديان او د اهل کتاب د تمنا پری دي ځکه چې دا واپس ګرځیدون کې د بس د قیامت پورې چې ټول مسلمانانو قبله ده نو نبی د دې وجه الله پاک فرمایي اما انت بتابعين قبلتهم چې تر دې قبله تابعداري کوي یعنی بیا به دا حکم چرته نه بدلیږي وما بعضهم بتابعين قبلة بعض او ندي بعضی ردینه تابعداري کوونکي د بعضو د قبله یعنی د اهل کتاب په خپل کې مران دي یوازې دا نه چې مسلمانانو یې د بیت الله شریف ته مخ نه مخ کوي بلکې دي په خپل کې د یو بل د قبله تابعداري نه کوي لکه چې يهوديانو چې د دې قبله او بیت المقدس او د نصارا او عیسایانو چې د مشرق طرف ته مخ کوي نو دي په خپل کې په اتفاق نه شي یو قبله متعینه کی دا اهل کتاب چې یو د یو بل سلام په چې په ضد کې دي او د یو بل د قبله تابعداري نه کوي نو دا خو لري خبره ده چې ستاره قبله یې د بیت الله شریف تابعداري وکړي دي په خپل کې جوړ ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او کچرته تابعداري وکړه د دې خواهشاتو ورستو داغې نه چې تا ته راغی د علم نه نبی رسول الله الله پاک فرمایي کته تابعداري وکړه د خواهشاتو یعنی د دې چې خواهش دی چې بیت المقدس ته مخکا یا نور چې د سمره غیر شرعي خواهشات دي کته داغې تابعداري وکړه او داغې نه ورستو چې تا ته علم راغلی یعنی تا د واضح چې د الله پاک حکم راغلی چې بس دا حکم دی او بیا داغې نه باوجود دی هم د تابعداري وکړه نبی رسول الله خدا کې دی نشي خدا د امت تفاره امت ته تعلیم دی چې نبی علیہ السلام ته وحی راتله او قطعی حکم نبی علیہ السلام ته خدا محال ده دا خو د بالفرض او محال ګوره بعضی خبرې نبی علیہ السلام ته الله پاک ذکر کړي خو د سب د امت ته تعلیم لپاره حالانکه نبی علیہ السلام خدا سي کېم نه چې دې تابعداري وکړي خو لیکن د امت ته تعلیم لپاره تاسو تابعداري د دې خواهشات وکړي او ورسته دا غنه چې تاسو ته علم راغلی نو انک اذا من الظالمین الله پاک فرمایي نبی علیہ السلام چې تبر ظالمان نشي بل دا پته ولګي چې ګوره حکم دی الله پاک کاغه نبی دی او که هر څوک دی که څوک بالفرض نبی خو چرته معصوم دی خطاونه او د الله پاک د حکم نافرمانی نه کوي لیکن الله پاک فرمایي چې بس الله دا حکم چې دا حکم دی که د نبی تیم نافرمانی وکړي نو نبی هم په دغه وخت کې به ظالمانو کې بس حکم چې دا ټول لپاره عام دی او اصل کې تعلیم امت ته الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړل دی ته مون کتاب يعرفونه پیجنې دی نبی علیہ السلام لره یعنی نبی علیہ السلام د پیغمبري او رسالت پیجنې کما يعرفون ابناءهم كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ودغه الله پاک واضح فرمایل
چې د اهل کتاب چې دی نبی رسول الله د پیغمبري او دا د دین د خبر دی څنګه چې د خپل بچی پیژني خپل ځامن پیژني اصل دا چې په تورات کې او په انجیل کې دا کې د عیسایانو ته په انجیل لغلو او تورات چې يهوديان ته او پای کې خو واضح دا راغلی چې په اخر زمانه کې ولې پیغمبر راځي دا خوش خبرياني او داغه قبله وبدليږي او د پیغمبري د صداقت او غیره دی بالکل په دې خبره پوه چې لکه دا نبی دی او دا هغه د الله پاک هغه وعده چې کوم د موسی سره وخت کړی و او کوم خوش خبري چې موږ راغلو چې په اخر زمانه کې ولې اخر نبی اخر زمان راځي نو دی پیژني الله پاک وي دسی پیژني لکه څنګه چې خپل بچی پیژني او ګوره بچو کې هم کله انسان که چرته د بیبي چرته خیانت کړي نو هغه بچی هم کوي کې پای کې شک کیدی شي لیکن د دې په دې خبره کې شک نشته دی په دې څه پوه دي چې دا نبی دی او دا الله پاک اخري نبی دی د خپل زامن نه سیوا بلکې پیژني او د دین د مراد نه چې د خپل زامن نه پیژني دا بچی زما دی بلکې د څنګه چې خپل زامن د شکلونو نه پیژني دلته هغه پیژنګلو د شکلونو دي یعنی د شي لکه زه دا پیژنم چې دا دغه دی نواب دی نو دا نواب چې دی زه د شکل نه پیژنم نو د شکل پیژندل دي دغه پیژندل دي د مراد چې د ما بچی دی او کنه دی خو لیکن د شکل چې زوینم د چې هر ځای زوینم چې د نواب دی نو د خپل بچی څنګه د شکل نه پیژني د دین زیات د خپل پیغمبر پیژني چې د نبی علی السلام دی لیکن د سید د زد او دغه د وجه د نبی علی السلام رسالت نه مني او دغه نه مني وان فريقا منهم لا يكتبون الحق او په دې کې یو فریقه چې هغه پټي سره حق لره او هم يعلمون او هغه هغه خپو دي چې دا حق ده لیکن بیا هم پټي انه الحق من ربك الله پاک اخر کې فرمایي چې حق چې رستا د رب طرف د نبی له سلام ته فلا تكونن من الممترين نو ته مکه کې شک په شک کول ګنا چې به حق چې ده یعنی دی هم د تصدیق کوي چې دا حق ده نو چې دی هم د خبره تصدیق کوي او د الله پاک طرف هم حق ده نو ته چې په شک کې نشي چې یاره کولی چې موږ په حق یا په نه حق نو بس دا د امت تعلیم لپاره چې د دین نه چې د اسلام نه چې متنفر نشي دا دې هم پته چې دا حق ده او تاسو ته جو کولا احکام راځي لیکن دا ته دې هم پته چې حق ده نو تاسو په شک کوونکی کې مګي د الله پاک په احکاماتو کې شک مکړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى بتحقيق سرئين منغا تقلبا بار بار پورتا کېدل وجهك د مخستا فی السماء اسمان طرف ته ماهویره ترجمه دي سه تحقیق سره مون بار بار ګرځیدل د مخستا اسمان طرف ته اینو فلنولینک پس وبګرځو مون تعالی را قبلة داس قبلیتا ترضاها چې تو پاغي راضي فول وجهك پس وګرځو مخبل شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرفتا وحيثما كنتم او بکم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم پس وګرځو مخونه خپل شطره مسجد حرام طرفتا وان الذين وبشكها كسان اوتوا الكتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب لا يعلمون دفيجني انه الحق من ربهم بشك دا حق ته د رب د طرفنا وما الله او ندى الله فاك بغافل نا خبر عما يعملون دا غسنه چې دوی کوي ولئن اتيت الذين او کشهتی تراوړي دوی ته اوتل کتابه یعنی هغه کسان ته چې کتاب ورکړی شوی دی بكل آیة هر قسم نخا ما تبعو قبلتك لتابداري نك استادا قبله وما أنت بتابع قبلتهم او تتابداري كون كيني ندير قبله وما بعضهم او ندي باز ددونا بتابع تابداري كون كي قبلة بعض د بعضو د قبله ولئن اتبعت او کشریتا تابداري وکړه اهواءهم د دې د خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم ورسو داغنه چې راغله د تا علم انك اذا لمن الظالمين بشک په دغه وخت کې به تشهید ظالمانو نه الذين
هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړه دی ورته مونږ کتاب یعرفونه نبی علیہ السلام پیغمبري پیژني کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دی پیژني زامن خپل وان فریقا منهم او بشک یو فریقه په دوی کې لا یکتمون الحق پټي حق لرا وهم يعلمون حالانکه دی فوهیږي الحق من ربك حق ستاد رب د طرف ته ده فلا تكونن من الممترين واستمكي غير شك كونكنا